د تهجد مونځ د څه ټیم نه شروع کیږي. نو څوک هم چې تهجد کوي او ټیم ورته نه معلوم صحیح ټیم، نو دا بیان واوري. انشاءالله ډېر قیمتي بیان دی او مسافر لازمي واورئ. په دې کې اولنی سوال د یو ورور کړی دی چې د تهجدو د مانځه یا د شپې د مانځه وخت د کله نه شروع کیږي. دا سوال اکثر د عوام رونه او خویندې کوي، حالانکه مسله واضحه ده چې کله به سړی ځان پوه کړي. په عربۍ ژبه کې چې کله اللیل ویلی شي، اللیل ویلی شي دې مطلب دی شپه، او شپه معلومه او واضحه او معروفه خبره ده چې دا د نور په ډوبېدو سره شروع کیږي. د شپې دا مونځ چې دی دې ته قیام اللیل ویلی کېږي. د شپې ودرېده، یعنی مانځه کې د شپې ودرېده یا الله ته ودرېده. قیام اللیل یعنی تعلق یې د شپې سره دی او شپه شروع کېږي د نور د ډوبېدو سره. خو دا قیام اللیل چې د کوم مبارک نصوص راغلي دي قرآن او حدیث کې، او قرآن کې پې هم تیزي ورکړی شوې ده، حدیث کې پې هم تیزي ورکړی شوې ده. دغه قیام اللیل شروع کېږي د ماسخوتن د مانځه نه بعد د سحر د راختو پورې، یعنی صحیح ده چې شپه خو د نور د ډوبېدو نه بعد شروع کېږي. خو قیام اللیل په باره کې چې کوم فضایل راغلي دي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د شپې مونځ کو، نو هغه د ماسخوتن د مانځه نه بعد شروع کېږي د سحر د راختو پورې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې د قرآن نازل شوی دی او هغه ته الله دا ویلي یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا. د شپې ودرېږه الله ته مګر لږه برخه، نیمه شپه ودرېږه، د نیمې نه یې کموه. مړه ورشه بسې وایه. نیمه شپه ودرېږه یا د نیمې نه یې کموه، درېیمه حصه مونځ کوه یا دوه حصې د شپې مونځ کوه، خو الله ته ودرېږه. اوس کوم رب چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د دې مانځه ویلي دي چې ته دا مونځ کوه د شپې، نو هغه رب همدغه پیغمبر د دې ایتونو د وضاحت لپاره رالیږلی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا د دې وضاحت په خپل فعل سره کړی. فعل مطلب یعنې په خپل هغه کار کړی دی. د هغې نه موږ ته پته ولګېده چې وخت د دې قیام د شپې چې دا کله شروع کېږي. حدیث کې راځي، مشهور حدیث دی د عایشه رضی الله عنها، په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی. هغه وی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم فيما بین ان یفرغ من صلاة العشاء الى الفجر كان يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة. پیغمبر صلی الله علیه وسلم با چې کله د ماسخوتن د مانځه نه بعد، ماسخوتن مانځه نه فارغه شو، د دغه وخت نه واله د فجر پورې سحر د راختو پورې به 11 رکعته مونځ کوو. و دا ښه واضح روایت دی چې د قیام اللیل وخت د کوم ځای نه شروع کېږي؟ ماسخوتن د مانځه نه بعد. د کوم وخته پورې؟ د سحر د راختو پورې. دا واضح خبره ده. دا بیا واضح ده چې غوره ټیم هغه بیا چې څومره ته لیټ کې سحر ته نږدې چې څومره وخت د ډېر غوره دی تهجدو دپاره. اگر که د ماسخوتن د مانځه نه بعد واله سحر راختو پورې ته هر ټیم تهجد کولی شي، خو غوره ټیم هغه د سحر مانځه ته نږدې ټیم دی. وجه دا ده چې حدیث کې دا راځي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې د شپې په آخرنۍ برخه کې کله چې درېیمه حصه پاتې شي، الله سبحانه وتعالی دنیا اسمان ته راکوزي او دا وایي چې څوک څه غواړي چې زه وله ورکړم، څوک بخښنه غواړي چې ویې بخښم. نو دې ټیم کې چې سړی تهجد وکړي دا ډېره غوره ده د هغه نورو وختونو نه، اگر که جایز هر وخت. بله مسله، بعض وروڼه هغوی دا خبره کوي چې یعنې موږ ټوله شپه ویښ یو بیا موږ تهجد کولی شو او که نه. دا خبره یاده کوي چې د تهجد دپاره دا شرط نه دی چې ته به وده کېږي او بیا به راپاسې. لکه اوس موږ دا وایو چې ماسخوتن مانځه نه بعد هم تهجد د شپې مونځ کېږي. قیام اللیل کې راځي که نه، د شپې مونځ شو،
نو تهجد مونځ یو سړي وکړو عفوا د ماسخوتن مونځ یې وکړو بیا پسې د شپې مونځ کېده خو د شی خو نه دی د شپې دا خوب دا شرط نه دی د تهجدو دپاره چې لازم به سړی وده کېږي او بیا به دې راپاسې تهجد به کوي بعضو فقهاو چې دا خبره ذکر کړې ده هغوی دې دپاره ذکر کړې ده وی غوره دا دی چې وده شي او بیا راپاسې ویې کړي یکې فایده دی چې کله سړی خوب وکړي او راپاسې نو توجه یې برابري په دې مانځه کې یو سړی ټوله شپه ویښ دی او دې تهجد کوي دله خوب ورځي ستړی هغه شان د ده توجه برابر نه وي په دې تهجدو کې لکه څنګه چې د هغه کس کوم چې وده شوی دی او بیا راپاسېدلی دی نو حاصل د خبرې دا شو چې د تهجدو یا د شپې د منځه وخت شروع کېږي د ماسخوتن د منځه نه بعد واله د سهار د راختو پورې او غوره وخت د شپې اخرنۍ برخه ده او غوره طریقه دا ده چې وده شي او راپاسې او بیا یې وکړي دا غوره طریقه ده غوره چې موږ وایو مطلب ده که داسې ونه کړي نو بل هم جایز ده چې یو سړی د سره خوب ونه کړي او د شپې تهجد کوي دا هم جایز دي والله اعلم ښه ده قیمتي بیان تاسو واورېدو چې د تهجدو صحیح ټیم کوم وخت دی او امید داره به کوم چې ستاسو به دا بیان خوښ شوی ډېر قیمتي بیان دی نو چې خوښ شوی مې لازمي خپلو ملګرو سره شیر کړئ السلام علیکم ورحمة الله